هلکه ته دا څه به کوې؟ دا ټرانسفارمر جوړوم. دا په روانه بجلي کې نو ټرانسفارمر جوړېده، دا څه به کوې بدبخته؟ بجلي مانس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بختیار خانه جوړ محمد خان شه څنګه سلامت ښه سو یار چې ومولیدا لاستې زه روان وم پر بله خوا دا ستا ورور سفر نه دی، دا یو څو ورځې مو نور لیدلی دی، دا دونې بې احتیاطي کوي. هغه مې سوچ و سړی زه به ودته یم، نن هم را روان وم پرون دوی په تنبه کې لګیا دی په لسو لاسو، ما ورته ویل مه کوه دا بې احتیاطي ده، ولې کوې ځان څه ظلم کوې، ما نه نیسي. دا ته به لږ څه نه وایې، یو وخت موږ د بجلي دونې قرضدار یو، د هغې لاندې تر تنبه ځو دا رایله کېږي او بیا چې ته ورولې هم خېزې نو څه حال به دی؟ دا لږ پوه که وروره. صحیح دی، او زه پر بله خوا تللم، ښه شو تر دغه له مخه مو ولیده لاستې ډېر خوشحاله شوم، ښه شو دا کار سره وکړه. یاره عجبه خلک دي څله یاره په سړي باندې د خپل ورور هنر نه ربلېږي، ستا ورور بجلي دفتر یې پرېږده یاره څه کیسه داسې خطر یا شی درته وویل مو حقیقت کې ورور بجلي اوس پلار راته خوابد کي دا احتیاط په کار دی نه هغه هنر دی یاره هنر یې زده کړي دا نه دی یاره بجلي خو هم دارنګه سړی بجلي د بجلي هنر په باور نه ده بس لنډه یې ده ښه خبره درته وکړه حقیقت خبره درته وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب دعا وکړه. امين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران. قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الله پاک دې وبخښي. امین امین. خدای دې ورور زه بخښنه غواړم، زه پر بله خوا تللی ولم ګس هغه د پاتیا ولاړه سوي، تاسو خپل کور خلک ناست یاستئ، زه لږ ناوخته سوی ډېرې شپې وسوې ډېرې شپې وسوې خیر دی مړه دغه هغه ورځ دا راځي په سفر باندې ولم، زه په سفر باندې ولم وروره ماښام رالم به خبر هم سوم. واقعیت څرنګه واقعه پېښه سوې ده، دا څنګه واقعه وه؟ یاره هغه ورځ چې تا راته وویلې په دغه ورځ نه په دا بله ورځ باندې هلته کور ټسمامر یې سماوی ټسمامر ته ورختلی وي نو ولان چې څه لینک پر لوېدلی وي څنګه مسله وله بس نیولې وه. الله پاک دې ده ته جنت فردوس ورکړي. موږ ته دعا وکړه مولوي صاحب، موږ ځو. امين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين.